کله چې د کوزن یا د فالج ناروغانو کې دغه نښې نښانې ولیدل شي چې یو طرفه فلج شو، ګونګی شو، تړتړی غږېده، د خولې نه لاړې روانې وي، په سملاسي ډول باندې داسې ناروغ روغتون ته انتقال کړئ، ځکه چې دا 4 ساعته وخت لري. هلته چې کله هم روغتون ته انتقال شي په سملاسي ډول باندې د سر عکس اخیستل کېږي. که په سر کې ډېره وینه وه نو د هغه عملیات کېږي او وینه ترې لرې کېږي او د دې چانس شته چې ناروغ چې دی دغه نښې نښانې چې دی بېرته د منځه لاړ شي او ناروغ ښه شي. که چېرته لږه وینه وي هغه خپله جذبېږي او بیا بالاخر په قلاره باندې ناروغ ښه کېږي. که چېرته مقصد کم رګ بند و، یعنې په عکس کې نه وه، نو په سملاسي ډول باندې ورته یو پچکاري کېږي او که کم رګ یې په مغز کې بند وي هغه بېرته خلاصېږي او دغه نښې نښانې چې پکې وي دا د منځه ځي بېرته. خو که چېرته موږ د 4 ساعتو نه وروسته روغتون ته ورسو نو بیا د دې چانس نه لري چې که چېرته رګ بند وي چې بیا د دغه پچکاري په واسطه باندې خلاص شي. نو په دې اساس باندې ډېر ټینګار دا دی چې کله هم په چا کې دا نښې نښانې پیدا شي په سملاسي